پیښور اوسیدونکی علي رضوان له کابل څخه د آغان په نوم دغه مارغان لري. دی وایي ډېری پیرودونکي له ده څخه د همدې مارغانو غوښتنه کوي. د دغه مارغانو ځانګړتیا دا ده چې دا 14 ډوله غږونه کولی شي. دا چې دا اواز والا مرغۍ دا اوازونه کوي، ډېر اوازونه کوي چې دا اوازونه سټارټ کړي دا 4000 5000 پورې دا خلک شوق سره راغلي چې نوې تاسو والي دی کې 1200 1500 داسې ملایي. دې کې هم ډېر قسمونه دي. دې کې 14 کلن محمد تنویر د دغو ځانګړو مارغانو یو سوداګر دی. د ده په لاسونو کې دغه مارغان له کابل څخه هم نن راغلي دي چې علي رضوان یې پلوري. دی وایي دغه ډول مارغان ډېری پیرودونکي لري. دا کابل نه راځه، دا یو کابل کس دی هغه راله وړي. حاجي علي بھائی راته ویلې چې اګن راشي ماله روړه. نن دا اګن راله ما علي بھائی ته روړل. علي رضوان د بیکوم او انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر دی، مګر د مارغانو مینوال هم دی. د چرګانو او توتیانو 50 کلن زاړه او ځینې نادر ډول اصل نسلونه هم لري. هغه له تیرو 15 کلونو راهیسې په خپل کور کې بیلابیل ډول توتیان او چرګان ساتي. خو اوس په ټول هیواد کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل کاروبار آنلاین کوي. آنلاین جی بس داسې ده، بس ویډیو اپلوډ کوم، زه ویډیو اپلوډ کوم، هغې کې ډیټیل لیکم دا شیزونه دي ما سره، به خلک په خپله کونټکټ کوي. کم ځای نه ګاک تاسو ته ډیمانډ یاره فی الحال خو ډېر ځای نه، اسلام آباد نه، لاهور نه، دا مردان، صوابي، پېښور والا زما زیات ګاګي، پېښور والا ډېر زیات. د علي رضوان یوازینی مهارت د مرغانو ساتل نه دی. هغه د دغه مارغانو لپاره د مختلفو ډیزاینونو پنجرې جوړولو کې هم ماهر دی. د هغه په لاس جوړه شوې ټایټان پنجره خورا مشهوره ده. زه جالې جوړوم، د توتیانو جالې شو، د لوښې موښې شو، دا چیزونه شو، د سپیشل پنجرې شو، سایدار پنجرې شو، زرګ پنجره شو، د تارو پنجره شو، کنیریانې پنجره شو، توتیانې پنجره شو. زه خپل لاس سره جوړوم. که څه هم علي رضوان په لوړه کچه لوستی دی، خو دی وایي په هیواد کې د هغه په څېر ځوانانو دپاره وظیفې د نش برابرې دي. هغه د مارغانو ساتلو شوق یو مسلک په توګه پر مخ وړاندې بوځي او نورو ځوانانو ته هم دغه تاکید کوي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.